جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی. اکثره ملګري راته وایي چې ولې د افغانستان کې د ټي ټي پي د نیول شویو کسانو په تړاو باندې څه نه وایي. نو زه به څه ووایم، خو ناحقه کسان یې نیولي دي. د ټي ټي پي سره د تړاو په تور باندې یوازې په پکتیکا ولایت کې شاوخوا 150 کسان نیول شوي دي، یوازې په پکتیکا ولایت کې. دا هغه کسان دي چې له وزیرستانونو راغلي دي. پر دوی باندې دا تور دی چې په پاکستان کې د پاکستان کې د ټي ټي پي سره مرسته کوي، او طالبان وایي چې موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاوره د چا په خلاف استعمال شي. دا یو په سوونو افغانان د لوګر، غزني، پکتیکا، پکتیا، روزګان او زابل ولایتونو کې نیول شوي دي. پر دوی باندې هم دا تور دی چې د ټي ټي پي سره په ځینو برخو کې مرسته کړې ده، چاته یې ځای ورکړی و راغلی و، چاته یې کور په کرایه ورکړی و. او دا هر څه له هغه وروسته شوي دي چې کله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته سفر وکړ، بلکې نیونې تر هغه د مخه هم شوې وې. نیونې تر هغه د مخه هم شوې وې. نیونې د کندهار د چاودنې د هغه څه دي ول د ډیپو چاودنه وسوه، د هغې څخه راچورې شوې. هغه تفصیل ته نه ځم، هغه تفصیل ته نه ځم، پر هغه باندې به بیا یوه ورځ وغږېږو. ځینو ویل برید وسو، ځینو ویل چې شي، خو هغه بله خبره وه. نو یو دا مسله ده. دومه مسله دا ده چې دوه خبرې ډېرې مهمې دي په دې کې. اول، پاکستان خو دا غواړي چې د ټي ټي پي خلاف یا د ټي ټي پي د دوستانو خلاف په افغانستان کې عملیات وشي، او پاکستان غواړي چې خپل اثر رسوخ پر طالبانو باندې ښکاره کړي چې څو د هند او پاکستان اړیکې خرابې کړي، د هند او افغانستان اړیکې خرابې کړي. یو خو د پاکستان عمده غوښتنه دا ده، بل غواړي چې خپل دشمن چې د دوی ټي ټي پي د دوی دشمن ده دا ووایي. دا خو د پاکستان غوښتنې دي. دریم دا غواړي چې ټي ټي پي یا وسلوالې ډلې له طالبانو سره په شر واچوي. بلې دا غوښتنه ده. بله غوښتنه یې همدا ده چې هغه وسلوال چې د جګړې شوق لري یا د جګړې زړه لري یا وړتیا لري، هغه غواړي چې له طالبانو سره په شر واچوي. دا خو داسې واړه شیان دي، او دا شیان څوک کوي؟ سوال دا دی، زه نن پر دې خبره غږېږم. 6 8 9 کسان دي چې د پاکستان سره په جاسوسي باندې د طالبانو په نظام کې تورن دي. زما غږ به د طالبانو ځینې مشران ګوندې واوري، هغوی خبر دي زه څوک یادوم. اوس خو لازم نمونه نه اخلم، احتیاط کوم. ځینې ملګري به وایي چې نمونه یې واخله، ولې نمونه نه اخلې؟ نو یا نمونه نشر، هره خبره نه نشر کوو. اوس وخت شته. په طالبانو کې یو تغییر راغلی دی چې هغه خلک یې نه احساسوي. هغه خلک احساسوي د طالبانو د مشرانو سره په رابطو کې دي. هغه طالب چې د پاکستان څخه راغلی، د پاکستان سره جګړه کړې، پاکستان یې مرسته کړې وله په افغانستان کې د جګړې، هغه طالب اوس د پاکستان مخالف شوی، ځکه هغه طالب اوس واکمن دی. پاکستان غواړي چې هغه طالب غلام واوسیږي، هغه طالب مریی واوسیږي، هغه طالب په هغه ډول باندې ورسره واوسیږي چې محتاج طالب. اوس طالب محتاج نه دی. طالب خپل ملک لري، خپل هېواد لري، هلته واکمن دی، وزیر دی، امیر المؤمنین دی، لومړی وزیر دی، دوم وزیر دی، نه پوهېږم پلاکی وزیر دی، وزیر هر شي، هر وزارت او معیناتو چوکۍ لري، پیسې لري، امکانات لري، ښکاره ګرځي، قدر یې کېږي، دنیا د تعلقاتو او اړیکو جوړولو کوښښ ورسره کوي. اما پاکستان یې بیرته د محتاجولو هڅه کوي چې محتاج شي. او دغه ډول کړنې لکه دا اوس چې کېږي چې خلک نیول کېږي، په زندانونو کې اچول کېږي، دا د پاکستان برلاسي ته لاره واروي. دا په پاکستان کې و جنجال ته لاره واروي. نو ښه خبره به دا وي، تر ټولو به پیاوړی نظر دا وي چې طالبان په افغانستان کې په دغسې کړنو لاس پورې نه کړي، بلکې پاکستان ته ډېر کلیر، سیده او په ساده الفاظو ووایي چې پاکستان د اسلام آباد دفاتر دې بند کړي، چې کوم دفاتر تا خلاص کړي دي په افغانستان کې لاس ونه کوي. بلکې طالب باید دا ورته ووایي چې ګوره که ته دغه دفاتر بند نه کړي چې دا په افغانستان کې دي د جګړې دپاره بیا خلاص کړي دي، موږ دلته سم دم دفاتر ورکوو. دې خلکو ته باید پروتوکولونه ورکول شي، دې خلکو ته باید امتیازات ورکول شي، دې خلکو ته باید عزت ورکول شي. دا خلک باید که تر څو پورې چې پاکستان دا ګیم کوي، له دوی سره باید دا ګیم وشي. او که طالب وایي چې زه سیاست کوم په دا بڼه باندې، غواړم پاکستان هم خوشحاله وساتم، دنیا هم خوشحاله وساتم، افغانان هم خوشحاله وساتم. طالبانو افغانان په دې پوهېږي چې پاکستان د افغانستان دشمن وو، دی او وي به. که د پاکستان سره د طالب دشمنی و ټول افغانان به ورسره ولاړ. افغان له طالب له هر حکومت سره
یوازې پر یو شي درېږي دا طالب د افغانستان دشمن ته دشمن ووایي د افغانستان دشمن کورنی نه دی په دا 45 کاله جګړه کې یو څوک هم د افغانستان دشمن نه و هر چا چې جګړه کوله په د افغانستان کې دننه هغه په دا نیت کوله چې زه افغانستان ګټم دشمن یې دی و دشمن یې پاکستان و چې ولې د روس جګړه دلته پر مخ بیوله بیا د ناټو جګړه پر مخ بوله بیا د امریکا ده بیا د بل د اوس بیا نه پېژنم پرپوزلونه ورکړي دي بېلابېلو هیوادونو ته غواړي چې په افغانستان کې بله جګړه را شروع کړي او د بلې جګړې د پیل او پیلامې لارې دا دي چې طالبان را ولاړ شي ناحقه خلک ونیسي بېګناه خلک ونیسي بېګناه کډوال ونیسي او د هغه په مقابل کې دوی کم امتیاز و طالبانو ته منلی دی هغه ډېر وړوکی دی هغه امتیاز دا دی کم معلومات چې ما ته راکول شوي دي چې طالبان به ته به دروازې خلاصوي په ډیورنډ کرښ یا به کډوال په تسلي راشړي خو به په تسلي به یې راشړي او یا دا چې 10% مالیه به پر توکو باندې مراته هلکه دا امتیازات دي خپل وږي ولس ته ورکوو موږ ته یې مه راکوه موږ په افغانستان کې جګړه نه غواړو که دلته تاسو د ټي ټي پي بندېدل غواړئ په کار د کلیر ورته وویل شي تاسو به هلته د جګړې د فاتیر بندوئ نو د دا ځینو جاسوسانو د نیولو په هیله طالبان پوهېږي زه څوک یادوم او د یو پیاوړي افغانستان په هیله چې خپل دښمن ته نر غوندې دښمن وویلی شي چې څو پورې موږ که د داخلي دښمنه ځان خلاصو خپل بهرنی دښمن به پېژنو او له دوسته سره به اړیکې پالو له دښمنه سره به ډغرې وو نو تل دې وي افغانستان پر خپلو پښو ولاړ افغانستان داسې افغانستان چې ګاونډیانو ته مرسته ور ورسېږي هغسې مرسته لکه دې چې 45 کاله له موږ سره کوله ژوند تر بلې لاندې ویډیو